अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ग्राउंड मलगरो हर क्लास लेक्स लेक्चर नंबर 30 दा देरशम लेक्चर दा په دغه لیکچر کې موږ تاسو د لینکس لاکس فایل براکه خبرې کوو او په دغه لیکچر سره به موږ تاسو د انټرمیډیټ لیول هم څنګه کوو پای ته رسوو موږ باندې د لیکچر ورسته د دیرشم لیکچر ورسته موږ تاسو لینکس اډوانس لینکس سٹارټ کوو ذکر شامل کرو دلته تاسو ته وه موږ ملګرو په انټرمیډیټ لیول کې دا کوم شیان چې ما د کورس پالیسۍ مطابق چمتو کړي هغه تاسو ټول ټیسټ کړي دي وروستنی کوم په هغه چې د ټاپک یوازې لاک فایل پاتې دی په دې سره موږ تاسو د انټرمیډیټ لیول څخه وځو موږ تاسو اډوانس لینکس داخلي کوو نو زبر راشه ملګرو اډوانس لینکس بیا موږ ملګرو د محکوم خبرې کړي اډوانس لینکس کې به موږ تاسو به سکرپټینګ وایو ټاسک اټومیشن سرور کنفیګریشن او کوم نور ریلیټډ اډوانس لینکس هغه په موږ په اډوانس کې دریمه برخه کې وي دریم ماډیول کې نو زرا شامل غرو موږ سره لیکچر چې دی لاکس فایل ان لینکس لاکس فایل ملګرو څه ته ویل کېږي لاکس فایل هغه فایلز دي چې کوم په سیستم کې ایونټس رامنځته کېږي کوم یو څه په هغې ستونزه رامنځته کېږي هغه ټول لاکس فایل ته درومي ایونټس نه مطلب دا هغه ده چې په سیستم کې یو څه په هر منځته شوله هغه چېرته ځي لاکس فایل ته ځي چې دا کوم پیښې یا کوم هغه چې دي هغه ټول د لاکس فایل په غاړه کېږي لکه لاکس ایونټس نه مطلب یو یوزر د سیستم ته داخلېږي یا د سیستم څخه لاګ آوټ کېږي سافټویر انسټال وي یا سافټویر ډیلیټ کوي دا ټول ایونټس دي پاسورډ چینج کول یا همداشان موږ سره سیستم ته یو اناتورایز اکسس تر سره کېږي اټاک تر سره کېږي دا ټول ایونټس دي چې دا چېرته سټور کېږي د لاکس فایل کې سټور کېږي موږ تاسو به انشاءالله ملګرو سیس لاک سرور هم په ایډوانس کې وایو چې سیس لاک سرور وظیفه څه ده سیس لاک یو مرکزی سرور په موږ ته د ټول سیستم ایونټس کوم چې د لاکس هغه په ټول زی هغه په یو سیس لاک سرور کې سټور موږ تاسو نن لیکچر چې د لاکس فایل په څنګه منیټ کوو هغه انالیسس په څنګه تر سره کوو نو دلته ګورئ ملګرو موږ تاسو چې څنګه ماته ویل هغه خبره ده چې لاک فایل از ا فایل سټور انفارمیشن اباوت اکټیویټیز ان ایونت هاپن ان سیستم دا سیستم کې کوم اکټیویټیز فعالیتونه تر سره کیږي یا ایونټس سره کیږي هغه ټول لاکس فایل څنګه کې سټور کیږي هغه کې ظاهر کیږي لینکس اټومیټیکلی ریکارډینګ پروسیس سچ از لا یوزر لاګین لاګ آوټ سٹارټ کله چې سیستم کې لاګین تر سره کیږي سیستم ته یوزر لاګین کیږي یا لاګ آوټ کیږي یا یو څه تر سره کیږي هارډویر سره سافټویر اکټیویټیز یا سکیورټي ایونټس دي ایرر وارنینګ د مختلف ډول هغه چې هغه ټول لاکس فایل کې سمېږي لکه مثال یو یوزر د هر شنو نه غیر موږ ټول وخت لیکي او کله لاګین شوی دی او کوم کار یو یوزر تر سره کړلو او کله کوم وخت تر سره ټول موږ سره لاک فایل کې سټور کیږي ملګرو ولې موږ سره لاکس فایل څنګه مهم دي اهمیت څه ده لاکس فایل ملګرو د دې لپاره هم دي چې کله تاسو غواړئ خپل سیستم ټربل شوټینګ تر سره کړئ په سیستم باندې حمله تر سره شوله سیستم کې یو ستونزه رامنځته شوله نو هغې منیټرینګ تر سره کړئ چې مطلب تاسو سیستم کرش شولو یا یو څه تر سره شول نو دې لپاره تاسو خپل سیستم ته هغه لاک فایل تللی شئ مطلب کومه ستونزه کومه هغه چې د ایونټس کوم وخت رامنځته شوي ده او چا تر سره کړې ده او د دې څه له امله رامنځته شوي ده هغه ټول موږ سره لاکس فایل دي نو د ټربل شوټینګ لپاره موږ سره ډېر هم د منیټرینګ سیستم چې تاسو خپل سیستم منیټور کوئ سره څوک لاګین شو چا کوم څه کار کوم وخت سره کړ او همداشان یو یوزر د اناتورایز اکسس تر سره شو سیستم ته دا ټول تاسو کولی شئ زموږ په سیستم باندې اټاک تر سره شول کله تر سره شول چې تر سره کو د کومه آی پی اډرس هغه تر سره شول او په کوم وخت دا ټول په لاکس فایل کې نو دې لپاره موږ لاکس فایل بیا منیټر کوو او لاکس فایل ته چې موږ سیستم باندې اټاک تر سره کولو یا زموږ سیستم کې دا کار تر سره کوو دا ټول د لاکس فایل تاسو کولی شئ هغه تر سره یا منیټر کړئ هغه تاسو ریډ کولی شئ موږ راځو ملګرو د لاګینګ ارکیټیکچر سره کوم د لاګینګ سره کوم کار تر سره کوي امین سټرکچر بیس درته وایم ملګرو لاګینګ چې د داسې کار تر سره کوي چې کله تاسو یو پروګرام رن کړئ سیستم کې هغه یو سرویسز جنریټ کوي ملګرو پروګرام جنریټ ان ایونت دی یوزر لاګین یو یوزر لاګین شول د ایونت سنټ ټو لاګینګ سرویسز لاګینګ ملګرو سرویسز دي سیدا یو دوه دي موږ سره یو جورنال دی دا یو ار اس اس لاګ دی دا هغه سرویسز دي چې کوم لاکس فایل نه سیدا لاکس فایلز یا کوم ایونټس دي ایونټس هغه راټولوي او لاکس فایل څنګه کوي انتقالوي د لاګینګ سرویسز وظیفه دا ده ملګرو چې هغه ایونت راټولوي سیدا ملګرو هغه چیرته لګي لاک فایل ته لیږي د ایونت سنټ ټو د لاګینګ سرویسز نو یو پروګرام چې کله رن کوي هغه ایونت جنریټ کوي د ایونت چې دی کوم یو ستونزه یا مثال یو یوزر لاګین شول دا یو ایونت شول هغه وخت ولګي چې په دا وخت په دې ټرمینل کې لاګین شول دا چیرته لاګینګ سرویسز تلاشي لاګینګ سرویسز بیا ولګي لاک فایل د هلته سټور کیو نو لاګینګ سرویسز نو لاګینګ سرویسز بیا هغه چې کوي ملګرو هغه لاک فایل ته چلېږي او لاک فایل هغه سټور کوي لکه ملګرو یو اپلیکیشن دی اپلیکیشن ایونت جنریټ کوي هغه ایونت چې دی لاګینګ سرویسز هغه ایونت راټولوي لاک فایل ته یې لګي دا یې کوم هغه لاګینګ کوم چې دا فلو هغه د ډبل تسریع کیږي خبر غره موږ سره لاګینګ سرویسز پلینس کې موږ دوه لاګینګ سرویسز لرو چې یو یې ار اس اس لاګ دی دا هم یو پروګرام یا سرویسز دی سیستم کې چې کوم د ایونټس راټولوي او لاک فایل ته لګي سي او یو موږ سره سیستم جنرال دی دا ار اس اس لاګ دی موست کامن لاګینګ سرویسز
सिस लॉक खो न मल करो सिस लॉक दा ओल्ड लॉगिंग सिस्टम दा और सिस्टम जनरल दिया सिस्टम सर जनरल दा मैटरनल लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की उसरा पता ले सिस्टम जनरल दिया जनरल दी दा हा लॉगिंग सर्विसेज दा दा इवेंट्स रट लवी अब जेते लगी लॉक फाइल ता द्री बार हम का सर के खुदी के फर्क दा मल कर यार सर दी जनरल दी फर्क दा जे जनरल दी चकला लॉक्स रट लवी आगाज कला से गते लगी लॉक्स फाइल की अचवी नो दा का आगा मोबाइल रे फॉर्मेट की स्टोर दिया और दा का आरसीएस लॉगिंग मुसरा चीज की स्टोर भी जब मल करो दा डिलीट काम दा आरसीएस लॉग दा वाली सीधा मल करो नो आरसीएस लॉग दा यो सिस्टम जनरल दी चिदाई मॉडर्न वर्जन दा चिदा हम लॉगिंग सर्विसेज द सिस्टम की लॉग रट लवी और लॉग फाइल ते चली आरसीएस लॉग चिदाई हम सर ये लॉगिंग सर्विसेज द सिस्टम की हम लॉग रट लवी इवेंट्स रट लवी और लॉग फाइल ते चली दो तरह पर चिदाई को प्लेन टेक्स्ट की लगी और सब को मोच दी लॉ इवेंट्स आगा लॉग के चली प्लेन टेक्स्ट की अपना मुसरा चा चली दा को बाइनरी फॉर्मेट की चली दा मुसरा सिक्योर द मॉडर्न और डिस्क्रिप्शन के रखते दे नो दा तरीका दा मिसाल मुसरा दा कुम सर्विसेज चिदी दा इवेंट्स रट लवी लॉग फाइल ते चली दा फाइल दिखाना नो तसो कतले शे दी कमांड थ्रू इंशाल्लाह हम सिस्टम से टीएल को बरा के हम यो रवान और लेक्चर की खबरी वको सिस्टम से टीएल शेरा हमदाशम सर्विसेज संग फाल वाले सिस्टम की इनेबल डिसेबल हमदाशम स्टॉप कंट्रोल भी इंशाल्लाह हम सिस्टम सीटीएल को तरस रखा हुआ उस मंगा चेक को चाहे हम सारा सिस्टम के जर्नल दी और आरसीएस लॉग द द्वारा सर्विसेज ची दी को लॉग्स इवेंट्स दी आगा रट लदी लाग पति आया फाल दी कने दी फाल नो टर्मिनल तासर हलास के असेंबली बोर्ड वाली के सिस्टम सीटीएल स्टेटस भी ऊपर सीधा स्टेटस और आरसीएस लॉग बोर्ड वाली का सिस लॉग आरसीएस लॉग सर्विसेज मुसर एक्टिव दी मतलब रनिंग दी और मुसर लॉगिंग को सर्विसेज दी आगा रनिंग खलत दी और कतासो शेयर कतल वाडाई जर्नल दी वाडा चुकुम में एडवांस वर्जन द जर्नल तास बोर्ड वाली का सिस्टम डी डैश और सब वाली का जर्नल दी बोली किसने मगर जर्नल जो डैश जर्नल चला वाला है और तुम चला तो ये चेको यो मेंट मगर मास रखा है खामल ग्रो सिस्टम डी जर्नल दी सीधा दा सीधा तासो पोई तासो तो चेक सिस्टम डी डैश जर्नल दी बोली की जर्नल से डी बोली का और तास इंटर के नो दा हम से एक्टिव दी मतलब द्वारा करके भी आउट रन कर दिया हो अमल करो दा तरीका दा उधर लॉग लोकेशन लॉग छे ता प्रथवी लॉग ची लॉग्स पेलु ना आगा उधर ता प्रथवी सीधा वायर के ब्लॉक के दा डायरेक्टली बांधे मुख पर कर दियो ची वायर अब ब्लॉक चे ता मुक्त ते लॉग ची तास दलता राशे सीडी रूट वायर अब ब्लॉक का राशे तास तो बदलता एलएस के दा लॉग फाइल ची हम और कमांड दा राशे सीधा आदा दिया नो तास को तले दी सारे चेक काय ची मुख तास बस चेक बाय स्टेप पे बांधे जो cd/var तलाशा उधर ता मतलब लॉग फाइल तलाशा नो एलएस काम डॉट टू लॉग्स फाइल दी ता मुगा हम लॉग्स फाइल संग को हुआ उसमें पे हबरी को संग मॉनिटर कीजिए इंपोर्टिंग लॉग फाइल छेदी आवाल boot.log फाइल जे सीधे मल करो boot.log फाइल पदी के शिकला सिस्टम स्टार्ट की गया कुम बोट मैसेज छेदी आगा स्टार्ट की गया चिकला या सिस्टम या लिनक्स मशीन ची दाय पदा के आगा दे चलेने दो प महल चकुमे सुनजे या कुम सर्विस स्टार्ट की गया 12 लॉग्स फाइल की स्टार्ट की नो दा गए लोकेशन दा च मंग ऑलरेडी रागली उस ब्लॉक फाइल संग को चेक को चे लॉग फाइल की सदिया जरा गला अमल करो चेरता जका पीडब्ल्यूडी हुआ नजप वेरा उलाक की हम सीधा तो एलएस काम दलता बमुंग तो छिव है दलता boot.log दे चिदा तरटुलो महेम दे मुंग बदा का संग को च कमांड से मल करो मो तस वैल्यू को बेसिक चिदा कमांड ना बेडेर वरस्ता हम वितास वरसरा आशना पे केट दमल करो या वर्ता लेस सीधा लेस और हमदाशन वर्ता टेल और हमदाशन मोर कमांड सी मोर अब या दस कमांड से दिया बांध तस द लॉग फाइल न संग के वाला शाय आगा मिनेटर के वाला से जब सिंपली चेयो गन cat / उबा है मल करो boot.log मत boot.log फाइल क्यों है सके द मिनेटर का वो सरा जो परमिशन देना है भाई मुझे द चेक कम सूट सर खलास कम चीज का नॉर्मल यूजर ने चेक बनाई दा फाइल चेक किया दा मल करो डेर सब मालूमात या शिदा अलग सलेन की प्रोसेस लरिया देगे रीड हम लग सख विचिता सेल वाला नो तस कज दिसर ना शाम दरता लॉग फाइल है दलतो सिस्टम की बला शान एक्टिविटीज तर सर शवी दा टूल आगा ची दी बोर्ड पर महल चरा मन शवी दिया दा टूल आगा मुंगता इवेंट्स या खैया दरते लुमनी सर क्लिकल दे चो कि मतलब हर कार छिदा आगा ओ किशो दे को मसुन जन लरिया दलता कता सो कतले से पेनिश इन मतलब दा कार च लोकल सिस्टम गशलो ल बूट शलो दा कार पेनिश वाला रोड लॉग फाइल्स रोटेट लॉग फाइल हा प्रोसेस इस्तेमाल करो सिस्टम के कुम लॉग्स फाइल छे जुड़ी गया आगा मतलब डेर वजाइन से दिला फारा छे दा लॉग्स फाइल पोहनी लॉग्स फाइल नागा आर्काइव शी आगा कंप्रेस शी साइज कम शी
نو هغه د چی وظیفه د روټیټ لاک فایل صحیح ده کوم هغه لاکس فایلونه هغه روټیټ شول مطلب هغه ارکایو شول پوهانی هغه چې کمپریس شول نو دیتا روټیټ لاک مطلب دا کار فینیش شول دا مختلف ډول سٹارټډ اتورایزیشن منیجر څنګه شوالو چې کله سیستم بوت کیدلو اتورایزیشن منیجر سره کم شول مون سره سٹارټ شوالو اتورایزیشن منیجر وظیفه دا ده چې کله یو سیستم کې یو یوزر کار تر سره کوي د کوم کار فاک صلاحیت لري هغه د اتورایزیشن منیجر وظیفه ده چې هغه تر سره کوي موډم منیجر مطلب تاسو انټرنیټ سره وصلېږئ یا نه کوم کوي نو دا سٹارټینګ مطلب سٹارټ کیږي سٹارټینګ حالت کې دی فایروال کوم څه چې دی سرویسز د عام سٹارټینګ حالت کې دی سٹارټ کیږي شاید چې دلته ورسته موږ ته بیا آرام کې دلته ملګری ویني فایروال چې الته سٹارټینګ حالت کې خو دلته بیا موږ سره فایروال کوم ډاینامیک فایروال ډیمون چې دی فایروال من سره سیستم کې مانیټرینګ لپاره ملګری چې کله سیستم ته ځینې ټرافیک زی یا د سیستم څخه ټرافیک وځي هغه مانیټر کوي نو مطلب فایروال هم سره کم شول سٹارټ شول مختلف ډول معلومات دی پریپریشن پر نیټورک کوم د نیټورک هغه کوم مربوطه هغه دی نیټورک سره وصلېږو یا نیټورک منیجر موږ سره سٹارټینګ حالت کې دلته به موږ ته لیکلی چې نیټورک منیجر هغه سره کم شول سٹارټ شول نیټورک منیجر وظیفه دا ده چې هغه سیستم کله چې تاسو آی پی یا انټرنیټ سره وصلېږئ یا ډي ان ایس یا کوم مربوطه انټرنیټ ستونزې وي هغه ټول دی نیټورک منیجر په غاړه دی سي نو دا مختلف ډول معلومات دا دلته تاسو درکوي چې تاسو دا کولای شئ دلته لیکل دي چې سٹارټینګ جینوم ډسپلی منیجر جینوم ډسپلی منیجر په لینکس کې شي دا هغه د کوم ګرافیکل یوزر انټرفیس چې موږ ته شو کېږي نو د دې وظیفه هغه ده چې کله جینوم ډسپلی منیجر دی ته ویل کېږي چې کله تاسو سیستم ته د ګرافیک برخه کې کار کوئ اول ورکه سیستم ته لاګین کېږئ یوزر نیم او پاسورډ غواړي هغه چې تاسو ډسپلی کوي هغه دا جینوم ډسپلی منیجر دی دا هم سره سٹارټینګ سٹارټ کېږي خو دلته به موږ ته لیکلی چې مطلب سٹارټ شولو او دا موږ ته ډېر لیکي وینزډے اپریل دغه تاریخ نه دغه سره کم ته د اکټیویټیز تر سره شوي دي او د مکمل د کال د همداشان نور څه معلومات تاسو دلته ښایي دا مختلف ډول معلومات دي ملګرو چې دا تاسو په بورډ چې کوم دی بورډ پر مهال راځي هغه ټول دلته څنګه کېږي هغه دلته موږ سره سټور کېږي لکه مختلف هغه اکټیویټیز تاسو که چېرته سیستم کې څه ستونزه به د بورډ پر مهال سیستم نه لوډ کېدلو نو تاسو کتلی شئ چې دلته راشئ او چیک کړئ لکه دلته لیکلی دی چې سی یو پی ایس سکیجولر چې کوم هغه چې دی دلته کوم یونیکس پرنټر سیستم چې دی کامن یونیکس پرنټر سیستم سکیجولر چې کله د پرنټینګ لپاره کوم کارونه تر سره کول د سیستم کې هغه سکیجولر سیستم هم سره کم شلو هغه لیسننګ حالت کې دی لیسننګ مطلب اوس کار کوي او تاسو کولی شئ پرنټینګ تر سره کوئ نو دا معلومات دی ملګرو تاسو چیک کولی شئ سیستم کې د معلومات او نیټورک منیجر خو موږ ویلو چې نیټورک منیجر سٹارټډ او ریچ ټارګټ نیټورک او سی ایس یو سکیز کمان یونیکس سکیجولر کوم چې دی دا هم سره سٹارټډ شولو نو دا معلومات دي ملګرو تاسو کتلی شئ د جینوم ډسپلی منیجر هم درته ویلو اوپن ایس ایس ایچ سرور ډیمون دا هم سره کم شولو سٹارټ شولو ایس ایس ایچ موږ سره په سیستم نه ملګرو بای ډیفالت څنګه وي هغه انیبل کېږي سیستم یې انیبل کوي تر څو بل یوزر څنګه شي هغه سیستم ته لاګین شي ریموټلی ایس ایس ایچ باندې ما ته مخکې لیکچر کې خبرې کړې دي تاسو نه پوهېږئ هغه لیکچر چیک کړئ نو دا د موږ سره د بوټ لاک فایل چې څنګه موږ لږ هغه مانیټر کړلو اوس په راشو نو تاسو خو پوه شولئ ملګرو چې په دې کې څه کوم ډول معلومات وي چې کله کمپیوټر سٹارټ کېږي هغه معلومات کوي چې هغه په بوټ کېږي بوټ پر مهال تاسو کتلی شئ چې کوم شیان سٹارټ شول کوم پروسیسز یا کوم سٹارټ نه شول نو هلته موږ سره فایروال ایس ایس ایچ او همداشان جینوم ډسپلی منیجر یا همداشان نور پرنټر لپاره کوم سرویسز دا ټول فعال شول کومه ستونزه وه هلته به تاسو ته فیډ لیکلی وي ایرر به یې ورکړي وي او فلحال موږ سره سیستم بل ملګرو دویم چې دی لاګس فایل چې دی هغه کران دی سیده کران فایل چې دی په دې کې موږ سره کران ټاپ چې دی هغه وایو په ایډوانس کې راتلونکي دي کران ټاپ هغه د سکیجول جابس دی په سیستم کې به موږ تر جوړو کران ټاپس یا کران جابس چې مطلب یو سیستم کې دا جاب د کله رن شي کوم اتوماتیکلی به څنګه کېږي رن کېږي لینکس کان ران ټاسک اتوماتیکلی اټ سپیسیفیک دیس ټاسک ار کال کران جابس چې کله ځینې جابس اتوماتیکلی رن کېږي هغې ته به موږ وخت ورکړی چې مثال
یو کران جاب به مونږ جوړ کړی وي هغې ته یو فایل به وي هغه په اتومات ډول رن کېږي. لاکس زه ورته وایم چې مثال کوم چې پخواني لاکس فایلونه هغه ټول کلین کوه نو دې ته دا د دې اټومیټیکلی وظیفه به داسې ډول ترسره کوي. نو دا چېرته پروت وي دا کران وار لاک کران دا دغه لوکیشن ته ټول فایلز لاکس فایل دلته موجود وي. نو دلته تاسو ته اټومیټیک بیک اپ سکیجول کله چې تاسو کران جابس رن کوئ نو کران جابس کله رن شولو او کوم کار یې ترسره کړلو او ستونزه کې رامنځته شول هغه ټول تاسو ته ښایي. خو ما سره سیسټم کې پهله حال ملګرو کران جابس ته دي نه نو ځکه په مونږ سره که کران فایل زه چیک هم کم دی کې په داسې مونږ سره کوم مهم هغه نه وي فایل هغه اکټیویټیز یا ایونټس چې مونږ ته ایشو کیږي کران زه چیک کوم کران نو دا به مونږ ته پرمیشن ډینای وایي. زه به بیا روټ ته داخل شم مونږ نه بار بخښنه غواړي ملګرو. نو دلته تاسو ته ښایي صحیح ده ملګرو چې ډېری معلومات درکوي او که زه دلته راشم چې دلته به مونږ سره څه لیکلي وي دلته به کران ښه ملګرو دلته تاسو ته د کران جاب چې کله تاسو رن کوئ هغې سپیسیفیک پته درکوي که دلته لیکئ ملګرو تاسو ته وایي چې لومړنۍ کې تاسو کتلی شئ چې مثال د هغې د تاریخ ته چې اپریل په 9 تاریخ 12 بجې 9 منټه 14 ثانیې لوکل هاوس زموږ سره د کمپیوټر نوم دی او دا د موږ سره د کران د دې د پروسس نوم دی صحیح ده او دا پروسس آی ډي ده او دا معلومات دلته ته درکوي چې دا رننګ وید نوټیفای سپورټ دې سره رننګ حالت کې دی صحیح ده دا جاب کله رن شوی دی او دا جاب کله رن شوی دی صحیح ده دا معلومات دلته درکوي. نو تاسو دا چیک کولی شئ چې کران ټاپ کې هو مونږ کران جاب ویلی نه دی او کران جابس کې بیا مونږ چې کله یو کران جاب رن کوو د کران ټاپ ډیش ایل په تھرو رن کېږي نو هغه به د چې کې مونږ هلته ښایي چې دا جاب په دې وخت په دې ټایم رن شوی دی نو دا هم مونږ سره د کران جابس به راکړي معلومات سټور کوي. دا هم لاک فایل ده او بل مونږ سره چې دی ملګرو سیکیور دی چې ډېر اهم دی. سیکیور هم یو لاک فایل ده په دې کې چې وي په دې کې ملګرو اتنټیکیشن ایونټس وي کله چې یو یوزر سیسټم ته لاګین کېږي پاسورډ غلطه وي یا یو سوډو کمانډ یا یو نور څه سیسټم کې اکټیویټیز ترسره کوي نو هغه ټول چېرته سټور کېږي په سیکیور فایل کې. نو چې اوس به زه تاسو ته ریل اگزامپل درکوم صحیح ده ملګرو. نو زه راځم ملګرو زه به خپل کالي سیسټم ته راشم. د کالي سیسټم څخه به مونږ د کوم ما سره ریډ هارټ سیسټم دی هغې ته به زه لاګین شم خو زه به پاسورډ څو وارې ټرای کړم غلط به یې ورکړم صحیح ده. نو هلته به مونږ سره سیکیور فایل کې هغه کوم اتنټیکیشن کوم هغه چې ده هغه به یې مونږ سره چیک کړی وي. زه که دلته راشم LS کا LS ماته سیکیور صحیح ده سیکیور فایل ماته چیک وښایه زه ورته وایم چې ټیل زه ورته وایم چې وکړه ماته سیکیور دا فایل ماته وښایه. ټیل باندې هم ملګرو مونږ خبرې کړې دي صحیح ده چې تاسو دې ته ورخطا نه شئ چې ده ټیل مونږ ته د فایل وروستنۍ لس لاینه ښیي. نو دلته یې مونږ ته ګورئ ملګرو دلته یو څه معلومات راکوي دا کې په سیکیور فایل کې که تاسو دلته چیک کوئ دلته یې لیکلي دي چې دا ایونټ چې ترسره شوی دی اپریل په 9 تاریخ او 12 بجې 8:30 او 9:50 دقیقې صحیح ده 9:50 ثانیې او کوم ایونټ ترسره دی ایس یو کوم دغه چې دی دا ترسره شوی دی صحیح ده او د چا له ترسره شوی دی پر روټ صحیح ده د روټ لپاره ترسره شوی دی فور روټ یوزر بای زین الله چې اوس ما ترسره کړ چې زه اوس کله روټ ته لاګین شولم نو دا کار ما ترسره کړ کنه ملګرو دا سیکیور فایل کې سټور شوی دی یعنی یو ایونټ سټور شوی دی لاګ فایل کې چې یو زین الله یوزر راغلی دی د یوزر آی ډي ده او همداشان دا کوم سیسټم ته ایسو شوی دی دا کمانډ استعمال کړی دی صحیح ده دا کمانډ او دغه د پروسس آی ډي ده صحیح ده د دغه کمانډ د پروګرام او څه د روټ ته لګین شوی دی سیشن اوپن دی زین الله یوزر لپاره د روټ کوم سیشن هغه خلاص شوی دی په دغه تاریخ باندې صحیح ده د لاګ فایل دغه ریډ کول څه سخت وي ملګرو نو هیله ده لږ تاسو د باندې بیا پر بار پریکټیس وکړئ
نو زه داسې لږ سمپل پښتو کې درته وایم. دلته ګورئ ملګرو سوډو کمانډ چې دی یا کمانډ یا پروګرام دغه پروسس آی ډي ده دا د کمپیوټر نوم دی زموږ سره چې دلته هاي او چې کوم کمپیوټر کې ترسره شوی دی همدا شان دا تاریخ دی چې دا کار چې دی دا پروګرام دا په دې تاریخ ترسره شوی دی صحیح او دا پروسس او سیشن کلوز پر یوزر روټ مطلب دا کوم غچ دی سوډو دا د روټ سره کوم څه شوی دی روټ یوزر لپاره دا سوډو کمانډ هغه کلوز شوی دی سیشن همدا شان موږ ته دلته معلوماتو کې سوډو چا استفاده کړی دا هغه یوزر موږ ته ښیي کوم یوزر داخل شوی دی. اوس په راشو ملګرو زه به د خپل کال سیسټم څخه چې وکړم لومړی به پینګ کړم چې زما سیسټم څنګه کېږي هغلته یو سل دویم سل اتشپېته ډاټ ټین صحیح یو سل نهه ویشت دا زما د ریډ هارډ مشین هغه آی پي ده نو پینګ خود کېږي نو دې لپاره به زه اوس راشم چې به وکړم زه به اوس ملګرو هغې سیسټم ته داخل شم صحیح ده د ایس ایس ایچ په ترو هلته ایس ایس ایچ الریډي فعال دی موږ ایس ایس ایچ باندې خبره کړې وه اوس دلته یو یوزر دی غواړي داخل شي صحیح ده د دې سیسټم څخه هغې سیسټم ته داخلېږي اوس چې کوي هغه سیسټم ته داخلېږي یوزر غلط ټایپ کوي هغه لاک فایل کې جنریټ کېږي هغه لاک فایل ته لګېږي کېږي چې مثال دغه یوزر په دې وخت غوښتل سیسټم ته لاګین شي خو یې نشي کولی دې کې یې پې ادرس لرلی نو دلته به زه چې وکړم زه به ته وایم چې ایس ایس ایچ دلته وایم چې مثال کوم سیسټم ته زین الله یوزر ته څنګه کېږم داخلېږم @ به واچوئ یو سل دوانوي ډاټ یو سل اتشپېته ډاټ ټین ډاټ یو سل نهه ویشت صحیح ده دا زموږ د سیسټم آی پي ده انټر به کوئ ملګرو چې انټر مې کړلو تاسو ته وایي چې تاسو غواړئ چې کنټینیو کړئ زه ورته وایم چې یس نو زه به سیسټم ته څنګه شم ما نه به یوزر نیم او پاسورډ به وغواړي چې تاسو پاسورډ څنګه کوئ داخل کړئ سیسټم لپاره نو زه پاسورډ چې وکړم پاسورډ به غلط ورکړم ریل پاسورډ به نه ورکړم هلته به مونږ به چیک کړو چې آیا لاک فایل کې د سیکیور کوم یو یوزر د ایس ایچ په ترو هغه لاګین کېږي هغه سټور کېږي که نه دلته ما نه پاسورډ غواړي زه به ورته یو دوه درې ورکړم چې یو دوه درې زما د هغه پاسورډ نه دی نو اوس به مونږ څه ووایي چې رانګ پاسورډ بیا به یې ورکړو مونږ سره پاسورډ اوس به راشو ملګرو سیسټم کې به چیک کړو ما خو تاسو ته ټیل اوس به زه ټیل کړم دا ورته وایم چې ما ته سیکیور کوم فایل چې دی سیکیور دا ما ته ټیل که وګوره لاس لاین هرې راکړه نو دلته ملګرو که لاک فایل ته هغه پاسورډ کوم اپډیټ هغه چې دی میسج ایونټ هغه راغلی دی جنریټ شوی دی د چا په ترو راغلی دی د RSS لاګ یا کوم سروسز چې دي لاګینګ سروسز هغې په ترو درته راغلی دی دلته وایي ملګرو چې د اپریل په 29 تاریخ 12 بجې 42 دقیقې او 55 سکنډه لوکل هاوس په دې کمپیوټر ته صحیح SSD دغه سروس دی په ترو دغه د سروسز آی ډي دا پیلډ صحیح ده پاسورډ څنګه شول پیلډ شول مطلب پاسورډ دغه یوزر ټری د دې یوزر لپاره صحیح ده د یوزر څوک داخلېدل د دې یوزر ته د دغه آی پی ادرس څخه صحیح ده د کوم آی پی ادرس څخه د دې آی پی ادرس څخه یو یوزر ټری کوله هغه کوم ایس ایس ایچ ورژن 2 استفاده کول صحیح ده ایس ایس ایچ ورژن 2 استفاده کول هغه پاسورډ فیل شول مطلب ټری وکړه هغه لاګین نشول نو تاسو اوس دغه آی پی ادرس چیک کړئ چې د چا دی او لکه هغې باندې معلومات وکړئ صحیح ده نو هغه به ان شاء الله بیا مونږ کال سیسټم کې وایو زه به دې څخه کنټرول سیسټم زه به تاسو ته چیک کړم آی پی ای ډي نو دلته ما سره د سیسټم آی پی همدغه ده چې ما د دې سیسټم څخه څنګه لګین کېدلم نو هلته مونږ ته په لاګ فایل کې هغه چیک کړی دی هی چې مثال دغه یوزر په دې طریقه غوښتل چې یو څنګه شي لاګین شي خو چې شروع چیک فیلیر فور یوزر ساین الله هغه دې یوزر ته چې څوک داخلېدل هغه چې فیلیر رامنځته شول غلطي وکړه هلته یوزر یې سم ورنه کړه پاسورډ یې سم ورنه کړل صحیح نو دا زموږ سره ملګرو د سیکیور برعکې معلوماتو چې تاسو به سیکیور فایل څنګه منیټر کوئ یا یوزر دی یا بل مثال درکم صحیح ده ملګرو دلته موږ سره ریکارډ ډایرکټ لین ته کېږي کاش چې موږ بیزیکلی یو کلاس لرلی چې په هغې کې شاګردان هم نه رانبور کېدلی نو زه به دلته یو یوزر ته SEO زه به یو بل ټرمینل راخلاص کړم صحیح ده چې به راخلاص کړم زه به دې څخه اگزیټ شم cd ډاټ صحیح زه به SEO چې شم علي ته به زه چینج شم چې شته علي یوزر ته ما سره علي یوزر په سیسټم کې شته دی علي یوزر پاسورډ دغه دی اوس به زه کلیر کړم اوس په علي یوزر یو کار ترسره کړي سوډو کمانډ به وکاروي سوډو صحیح ده او چې به ترسره کړي MKDIR یو فولډر به جوړ کړي مثال د ټیسټ کو نو
نو د الی سره د سوډو کنفرمیشن نشته، الی نشي کولای چې سوډو څنګه کی استعمال کیه. نو زه چې اوس انټر کم زه د یی چې الی پاسورډ راکا زه ورته چې سوډو دا پاسورډ دی، ما دا وایي چې الی چې د سوډو فرمیشن د سوډو کوم فایل دی پرمیشن نه لري، مطلب اډمنسټریټر کارونه نشي تر سره کولای. نو دا انسیډنټ ویل ریپورټډ د انسیډنټ څنګه شولا ریپورټ شولا دا راغله چې ته لاګ فایل ته راولې غلا کوم لاګینګ سرویس شې دی. نو زه اوس کټ کام یا کټ سیدا روتن چې سکیور فایل ماته کټ کا. نو دلته به موږ ته لیکلي وي چې په دغه طریقه دا کار سوډو کمانډ چې دی سیدا سوډو کوم کمانډ چې دی دا غي پروسس آی ډی دا د سوډو کمانډ الی یوزر ناٹ ان د سوډو فایل دا د ټرمینل هغه د چې کوم ټرمینل کې د هل شوی دی پی ډبلیو ډی پرنٹ ورکوم دا غي موږ سره یوزر روټ کمانډ بین کوم کمانډ یوزر الی تر سره کول دا کمانډ سیدا mkdir سیدا دا کمانډ تر سره کول چې کوم په بین کې موجود دی دا کمانډ تر سره اجرا کولای د چی په توري ته اجرا کولو د سوډو په تورو هغه چې وو د په واک کې ونه سیدا. نو هغه دونه شو کولای دا ریپورټ دلته تر سره شي. مثال الی چې دی هغه سوډو کمانډ استفاده کول چونکې د سره د سوډو کومه فرمیشن شته د نسیدا دا سه مون سره تاسو د لاګز کتلې چې الی ولې سوډو کمانډ استفاده کړی د سیستم کې ستر سره کول هغه ټول لاګز باندې. نو دا سکیور الته لیکلي دی چې د سکیور لاګ سٹور انفارمیشن اباوت لاګین چې کله څوک لاګین کیږي هغه پاسورډ چینج کوي. پاسورډ هم مثلا تاسو کسه چې پاسورډ چینج کوئ مثال زدي راشم الی خپل پاسورډ چینج کوي چې پاسورډ سیدا پاسورډ چینج کوي پاس دبليو ډي او پاسورډ ورته چې یو پاسورډ راکړه کارن پاسورډ ما زه کارن پاسورډ ما ورته غلط ورکړلو چې ما ورته غلط ورکړلو نو دا غوای شي د اتنټیکیشن پیل وای مطلب تاسو موجوده پاسورډ غلط راغی یو بل یوزر ټری کولای د الی پاسورډ چینج کی هغه ونه شو کولای. نو که زه اوس بیا کېټ کام نو دلته به موږ سره لیکلی وي چې اتنټیکیشن فیلیر بینه ملګرو پاس دبليو ډي کمانډ چې وو هغه استفاده کولو د فیلیر مطلب ناکام شولو پاسورډ صحیح ورنکړلو زین الله لاګین نیم چې زین الله لاګین یو آی ډی دلته وای او کوم ټرمینل کې لاګین شوی وو د یوزر الی لپاره چې وو یوزر الی لپاره هغه چې پاسورډ الی یوزر وای غي پاسورډ صحیح انټرنیشنل نو هغه لاګین اتنټیکیشن د سیم سره کوي یا څوک د سی ایچ په تر لاګین کیږي صحیح ده منګرو SSH access and sudo command تاسو دی باندې ما درته کار وکړلو دا ټول مو کوم ریلیټډ مربوطه ایونټس دی هغه په سکیور کې سٹور کیږي چې دا ډیره خمو بل مرګرو میلینګ لاګ دی میلینګ لاګ کې سره د ایمیل مربوطه کوم ایونټس دی ایمیل چې تاسو سند کوي یا ایمیل ریسیو کوي صحیح نو تاسو سره ایمیل کې څه ستونزه ده یا ایمیل پر راتللو کې یا ایمیل سند کولو کې کوم لاګ چې جنریټ کیږي هغه یلته وای چې if the Linux server send or receive emails, the mailing logs record all email related activities. نو دلته وای چې کله چې د ایمیل سرور چې دی مونږ به میل سرور هم څنګه کوو په کې وایو اډوانس کې چې دلته وای چې Linux server send or receive email the mailing file record all دلته لوکیشن دی تاسو دا هم چک کولای شئ خو اوس ما سیستم کې په حال کوم میلینګ نه دی تر سره کړای ورته ls کم ls دلته موږ سره میلینګ لاګ په نوم یو فایل هم موجود ده ملګرو ډیر دي سي دا خو دې کوم چې دي دا هم درته وایم قران میلینګ لاګ د سکیور د بورډ چې ما ځان چې لیس سي او ماته چې وه میلینګ لاګ وه دا به موږ ته کمانډ ما سی ورنکړو د لیس په تر هم تاسو کتلی شئ چې د فایل معلومات چې کوم سره کوم معلومات شته دي نه نو دا څنګه به څنګه شو زه ایگزیټ شم صحیح ده ملګرو زه کټ کوم میلینګ دغه څه کوم معلومات نشته دي نو ځکه مونږ ته چې نه خې مونږ میلینګ تر سره کړی نه ده بل ملګرو HTTPD دا چې کوم هایپر ټیکسټ ټرانسفر پروتوکول ډیمون چې دغه محافظ ده چې تاسو کله اپاچی ویب سرور کوم ویب سرور په سیستم نه انسټال کړئ دی ویب سرور مربوطه کوم ایررز وی کوم لاګز وی ایونټس وی هغه ټول په دغه فایل کې سٹور کیږي په وانه سره چې موږ سره دا هم سره سیستم کې
نشته دی کوم ایچ ټي پی اپاچ سرور موږ نه دی انسټال کړی ویب سرور نه دی مالا موږ سره دا فایل هم سیستم کې نشته خو تاسو یاد ولرئ چې دا هم یو مهم فایل دی که تاسو د ویب سرور مربوطه کوم لاکس ګورئ چې مثال موږ سره ویب سرور کې کوم ایونټ سره رامنځته شوي دي کوم ایرر دا ویل ویب سایټ نه اکسس کیږي ویب مربوطه ایررز تاسو ته راځي هغه دلته لوکیشن دی تاسو چیک کولی شئ ما سره سیستم کې شته نه دی نو دی باندې اوس پهلا مونږ کار نشو کولی انشاءالله مونږ ایډوانس کې د اپاچي یا ایچ ټي پی سرور هغه کنفیګر کوو هغې کې بیا مونږ ډېر په هغې باندې پوه شو نو کوم لاک فایل چې دی فایل ته تاسو لاړ شئ نو دغه اکسس لاک ایرر لاک دا کې تاسو سره په هغه چې وي هغه په ایونټس هغه دلته تاسو ته ښیي دا کټ کولی شئ او هغه خپل مربوطه ایرر چک کولی شئ بل ګورئ موږ سره چې دی میسیج دی چې دی هیرنی فایل به زه تاسو ته چې موږ سره ریکارډ هم ډېر لینتي طرفان دی زه به چیک کم کلیر کم کیټ کا زه ورته چې ټیل صحیح ده په میسیجز فایل کې چې دا ملګرو په میسیجز کې صحیح ده د جنرال سیسټم لاک هغه موږ سره سټور کوي سیسټم کې چې عمومي کوم لاکس چې دی سیسټم کې هغه موږ سره سټور کوي سرویسز سٹارټ کیږي یا کوم نور څه معلومات هغه چې عمومي وي هغه تاسو کولی شئ چې دغې فایل څخه چیک کړئ د کټیل کامتن چې میسیجز ماته چیک کا نو دې کې بلاشر معلومات درکوي تاسو ته دلته یې لیکلی دي چې دغه سټارټډ پاکټ کیټ دغه یو کوم سروس چې دی دا سټارټ شوی دی په دې تاریخ باندې او د مختلف ډوله معلومات درکوي او جینوم شیل چې دی دا هم سره په دغې تاریخ سټارټ شوی دی او دلته نور څه معلومات درکوي سیسټم دی چې کوم د سیسټم اصلي یا پروسس په مخ وړي دا هم څنګه کمته شوی دی هغه دلته لیکلی دی چې اف فرینډ صحیح ده فنګر پرنټ سروس از ډي اکټیویټډ کوم فنګر پرنټ سروس چې په سیسټم کې دی هغه په کامیابۍ سره سره کنته شول ډي اکټیو غیر فعال شول په کوم تاریخ په دغه تاریخ سره کنته غیر فعال شول فنګر پرنټ لپاره سیسټم کې موږ سره سروس شته کله چې تاسو د فنګر لپاره سیسټم ته داخليږئ نو هغه تاسو په دې میسیجز فایل کې کتلی شئ نو دغه ملګرو موږ سره وخت دی ان شاء الله بیا به موږ په دې باندې لاکس سره روان دی بیا موږ ډیټیل سره خبرې وکړو نو تاسو کتلی شئ دلته راشئ دغه چیک کړئ دغه کوم لاکس دی اټنټیکیشن تاسو سره ډاټ کولی شئ اټنټیکیشن کې موږ سره څه چې کله یوزر اټمپټ کیږي غلط پاسورډ لګین کیږي سیم ټو سیم لکه سیکیور مربوطه تاسو کتلی شئ دغه فایل هم څنګه کوي چیک کړئ او دلته سیسلاک دی دا هم موږ سره شته دی سیسلاک کیټ سیسلاک کې تاسو کتلی شئ معلومات چیک کړئ او کرنل ډاټ لاک دی کرنل مربوطه کوم کرنل کې کوم پروسس کوم وخت سٹارټ شو آټو کرنل کې تاسو ته ښایي کرنل کې کوم ایررز راغلل بوټ ډاټ لاک مې درته وویلې صحیح ده ویو لاک فایل چې دی تاسو کتلی شئ د کیټ په تھرو یو لیس دی یوزینګ مور دی مور کمانډ ټیل دی صحیح ده دا مختلف ډوله غلي تاسو کتلی شئ چې دا چیک کړئ همدا شان بل موږ سره چې دی ملګرو ریل ټایم مانیټرینګ دی که چېرته یو بل مهم پوینټ که تاسو غواړئ چې ریل ټایم لایف مانیټرینګ ترسره کړئ صحیح ده نو دلته به ټیل ډاش ایپ ورسره کاروئ صحیح ده لکه مثالا زه چیک کوم دلته راځم زه ورته وایم چې ټیل صحیح ده ټیل مې وکړلو ډاش ایپ مې ورسره واچولو ورته وایم چې ماته سیکیور کوم فایل چې دی ماته ریل ټایم مانیټرینګ ترسره کوه دا اوس ریل ټایم مانیټرینګ ته ریډي دی اوس چې سیسټم کې څه ایونټ رامنځته کېږي اتومات ډول موږ ته دلته څنګه کېږي هاي نو دلته اوس یوزر الیز اکو ټو دغه فایل پورې موږ سره ایونټ جنریټ شوي دي او که زه سیسټم کې څه ایونټس وکړم پیس ډبلیو ډي صحیح ده بیا مې یو څه ایونټ ترسره کړ صحیح ده بیا مې یو پاسورډ مې څنګه کړلو پاسورډ مې غلط ورته ټایپ کړلو پاسورډ مې صحیح ورکړلو بیا دلته ما ورته پاسورډ بیا څنګه کړلو ما پاسورډ ورته سیم ورکړلو خو یو څه ایرر مونږ جوړ کړل دلته ګورئ ملګرو د ریل لایف ako mga monitor day मतलब April sara da kar 5WD command mungo samda us istimal kana da gore man karo why che April na vishtam dolas salor pinus gore man karo salor pinus avi after second am sada 5WD command se fada kalo no password mo set na kalo and use auto pass specify no real live monitor this se raga ki ya system by system sa lagin ki wala no te tas live khaisi real da kar da waqt sar shu دا ریل لایف مانیټرینګ ویل کېږي نو تاسو کتلی شئ د کنټرول سی سره تاسو کولی شئ دا چیک کړئ سټاپ کړئ کنټرول سی وای ریل لایف مانیټرینګ څنګه شي سټاپ شي سیسټم جورنال دې باندې هم خبرې وکړلې سیسټم جورنال سیسټم دی جورنال لاکس جورنال لاک ماډرن لینکس سیسټم یوز دی سیسټم جورنال دی ویو لاکس د جورنال سټیل په کمانډ چې کله تاسو غواړئ اډوانس کوم غچ دی موږ سره لینکس کې ماري پښه وای جورنال دی هغه چیک کړئ سیده نو تاسو کولی شئ چې کوم جورنال دی دا یو آر سیس لاک دی سیده آر سیس لاک یو ملګری موږ سره چې دا جورنال دی سي جورنال دی دا دواړه موږ سره لاګینګ سرویس دي چې ایونټ سره لګي لاک پاتې دي نو که تاسو غواړئ چې د جورنال کوم چې د جورنال دی
هغه سرویسز د جورنال سټیل کمانډ ته تاسو هغه چک کولای شئ. چې ته غواړئ چې د جورنال ډي کوم لاګینګ راټول کړی دی هغه چک کړئ، نو د جورنال سټیل په کمانډ ته تاسو کولای شئ هغه چک کړئ. نو دا ټول موږ سره کوم جورنال ډي راټول کړی دی چې ایونټ سي سیستم کې هغه ټول تاسو ته خایش لاندې پسې ځای انټر وایي تاسو ته ټول دا هاي سي مطلب. او که زه ورته وایم چې مثال ماته یوازې شل لاین وخیا، نو جورنال سټیل ډاش ان او 20 سي نو تاسو ته یوازې شل لاین وخی، لکه موږ مخکې چې ویل پاسورډ چک فیل فور علي یوزر هغه د جورنال ډي راټول کړی دی سیده علي سره دا ایونت چې دا هم څنګه شوی دی دلته دی هم څنګه کړی دی ريجستره کړی دی چې دا ټرمینل کې دا کار تر سره شوی دی. علي یوزر لپاره چې وو علي یوزر غوښتل چې سوډو کمانډ څنګه کې تر سره کې هغه د سوډو انفارمیشن نه درلود، هغه دلته ریپورت شوی دی او په دغه تاریخ دا معلومات تاسو د جورنال سټیل کمانډ تر هم څنګه کولای شئ کولای شئ. او د تمام چې شو ریسنت کلاس شو ریسنت لای ریل ټایم تاسو غواړئ چې ریل ټایم مانیټرینګ وکړئ، چې ما مخکې درته ویل سیکیور فایل سره ما تاسو سره کړ، تاسو کتلی شئ چې دا څه هم ورته چې جورنال سټیل داش چې ولیکئ اف ولیکئ سیده من کړو انټر کړئ. دا اوس ریل ټایم مانیټرینګ دا د جورنال سټیل نو تاسو په سیستم کې ایونت سره کوي، زه ایونت سره کوم یو څه مې سره کوي سیده نو غلط مې پاسورډ ورته انټر کړو، البته موږ سره د ایونت څنګه شي عمل کړو. ایونت دلته راغلی یوزر علي چې دا هغه یو څه تر سره کړ اتنټیکیشن فیلیر هغه پاس دبليو ډي کمانډ استفاده کړو، خو څه کوم غلط پاسورډ غلط انټر کړو. ځکه عمل کړو د پیز لاړه لانچ موږ سره ریکارډ تقریبا 40 ته ورسېد. دا ریکارډ زه ایډیټ کوم ډیر اسونځ ورکړي موږ لا غلاندوم تقریبا ما مخکې ویلو په لمړی ریکارډونو کې چې زه باید ریکارډ دی شول څه حواله نو دلته سونځ راوي چې باید هر څه کور کوو دلته کې نه ریکارډ چې لیند شي شاګردان نه ګوري ډیر یو څه ستونزې دي څه وایو شورټ ډی لاګس چې ته واچ دي نن ورځي لاګس څنګه سیستم کې چک کړئ نو تاسو ورته ولې پیدا وکړم تاسو سره کو زه په کمانډ چې وکم دلته دا به چې کو راکفي به کو سیده ونه کړو کنټرول سی او موږ به تاسو کو پیسټ وکړو. دلته به تاسو د نن ورځ لاګس کې وایي چې دا نن ورځ لاګس دی او کرنل کې کوم چې د ریسورس چې ټاپ چې ډیټ هغه څنګه شوی دا وخت سره شوی دا کار هغه تاسو دلته څنګه کې دی هاي تاسو چې دا چک کړئ. خو بل ملګرو سره چې دی لاګ روټیشن دا لاګ روټیشن هم درته وایي لاګ روټیشن دی لپاره وی چې مثال کوم زړه لاګ چې هغه سیستم کې ځای نسی دی لپاره چې هغه ډیسک سپیس چې دی هغه کم شي یا کم ونه شي دا وایي چې لارج لاګس کان یوز ډیسک سپیس لو لاګس چې دی لارج لاګس هغه سپیس یوز کوي سیده سلو د سیستم لینکس یوز لاګ روټیټ وظیفه دا ده چې دا زړه لاګس پهلونه کمپریس کوي ډیلیټ ډیر زړه اوټ لاګس پای چې هغه ډیلیټ کوي او نه لاګس چې تاسو جوړوي مونږ نو تاسو بدل تر شي کنفیګر لاګ.config ته لاړ شئ سیده create a new log file نو دا هم کولای شو چې تاسو وکړئ چیرته etc ته لاړ شئ او یو الته لاګ کوم غچ دی لاګ روټیټ فایل جوړ کړئ او دې په طریقې سره کې مینیج وکړئ. او دلته تاسو پریکټیکل اگزامپل موږ تاسو په دې باندې سو کې پریکټیس وکړئ سیده چیک سیستم میسجز ټیل سیده سیس لاګ یا د ټیل په تھرو -20 وسره واچوي مطلب یوازې شل لاین ماته چې وخی سیده شو لیټیسټ سیستم ایونټس سرچ ایررز کچې ته واړی تاسو د ایرر سرچ وکړئ ګره نو دا به موږ هم تر سره په دلته نوې کمانډ تاسو لپاره شامل کړو. دا تر ټولو مهم هم دی چې کله تاسو مانیټرینګ تاسو کوئ مطلب سیده دا ورته لیکم چې چیرې دلته مې دا پیسټ کړم دا کمانډ سیده گریف کا ماته ایرر سیده ایرر چې هغه ماته چې وکړه ایرر چک ایرر کوم هغه چې د کې ورس دا غلی وار کې لاکې ماته سیستم ماته سکیورټي چې کې او زه لاک کې باندې راغلی ماته گریف ایرر ماته په سکیور فایل ماته چک آیا ایرر فونم کومه سنځ نشته کوم فایل کې کوم فایل کې ایرر راغلی ملګرو مثال ماته په BHMP کې نو دې کوم څه نشته دي میسجز دا ګورې ملګرو ایرر مون سره څنګه شوی دی دا د ایرر په نوم کې ورډ چې دی په دې کې راغلی دی او تاسو کتلی شئ چې دلته مون سره ایرر لیکلی دی لکه زه چک کړم چې اپریل په دغه طریقه به جینوم شیل چې و LB input error event 2 سیده دا ایرر راغلی دی په سیستم کې نو تاسو کتلی شئ دا چک او ایرر کیورډ هم د سرچ کولای یو سپیسیفیک کوډ ګریف کمانډ ته او مانیټرینګ لیو لاګ هم دا وهل شي ټیل د شی په لیکه تاسو به لایو مانیټرینګ فسل کوي واچ لا خدا کمانډز ملګرو دی باندې تاسو بیا پریکټیس وکړئ نو مرسته بنئ ان شاء الله advantages of logs file لاګ فایل ګټي دي دا تاسو کولای شئ ټرابل شوټینګ سیستم ټرابل شوټ او کوم سماری وایو ملګرو سماری به داسې وی چې لاګ فایلونه چې ته هغه موږ سره په سیستم کې ایونټ سٹور کوي سي او زیاتره مهم کوم لاګس فایلونه چې دی لاګس فایل چیرته سٹور کیږي فوار لاګ کې او مهم فایلونه لاګس میسج لاګ سکیور میلینګ او دا فایلونه چې مدار ته او یوزیبل کمانډ چې کوم د لاګ فایل د موټینګ لپاره تاسو کیټ لیس هډ ایټل اوټوګراف جورنالسټي او لیس دا کمانډ څنګه کولای شئ استفاده کولای شئ ملګرو دا زموږ سره کمپلیټ لیکچر و دی لاګ فایل براکې ملګرو په راتلونکي لیکچرو کې به موږ بیا د سیسلاک سرور براکې هم په اډوانس لیس کې خبرې وکړو نو د دې څخه وروسته به موږ چې سٹارټ کوو ملګرو
هغه به موږ ایډوانس لینکس سره کوو. نو مبارک مو شامل غرو چې تاسو موږ سره انټرمیډیټ لینکس تر دې د ما ویل موږ تاسو به موږ چې سٹارټ کوو ایډوانس لینکس دې څخه ورسته سٹارټ کوو. نو هله د عمل غرو لیکچر مو خوښ شوی وي په دوګانو کې میاد ساتي او چینل سبسکرپشن مه هېروئ تر څو راتلونکي ویډیوز اپلوډ کوو. تاسو پر الله